کم چې صحابه وو، کم چې الله ورته ویلي وو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، د صحابو څخه الله راضي دی او صحابه د الله څخه راضي دي. صحابه داسې نه وو چې هسې بس بغیر محنته بغیر عمل الله تعالی دوی ته دا ارشاد فرمایلی وو، بلکې د دوی اعمال داسې وو، بلکې د دوی د رسول سره د دین سره د الله سره مینه محبت هغه بې انتها وله. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سره روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ویلی دی چې د هغه په ګوت باندې د سونې ګوت کې وله، د سونې ګوت کې وله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي د لاس څخه د ګوت څخه ګوت کې راوکړل او ورته یې کله. د هغه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل آیا تا په لاس کې تا په ګوته کې د جهنم یو سکروټه هغه ته ګرځوې، د جهنم یو سکروټه په لاس کې ګرځوې؟ نو د هغه بعد هغه کسانو دې سړي ته وویل چې ورسه هغه ګوت کې راپورته که په بازار کې خرڅه که، ته په دې باندې د خپلې فایدې یو شی واخله، په دې پیسو باندې یو بل ځان ته یو شی واخله. نو هغه صحابي وویل چې قسم دې مې وي دغه ګوت کې زه بیا ګسه لاس لا هم نه وړم، دا بس ما چې رسول الله راڅخه وغورځوله دغه بعد دا ګوت کې زه ګسه لاس لا هم نه وړم. دا د صحابو ایماني غیرت ولو. ما او تا د رسول الله کم سنت په ځان کې جاری کړی دی، د رسول الله کم تعلیمات ما او تا په خپل ژوند کې جاری کړی دي، د رسول الله مبارک مې کومه خبره چې د پراوادي مې عمل کړی دی. نو د هغه وجه ده چې موږ ورځ په ورځ نور هم د الله تعالی په عذابو کې مبتلا کیږو، د الله تعالی په ازمایښو کې موږ مبتلا کیږو. همدا وجه ده چې زموږ ایماني غیرت چې دی هغه بالکل ختم دی. زموږ ایماني غیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې نه ژوندي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تعلیماتو کې زموږ ایماني غیرت نه ژوندی. نو بیا د دې توقع مه ساته چې پر ما او تا باندې به د الله تعالی رحم کرم راځي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې در سره شیر کړئ. جزاکم الله خیر.